د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته اسلامي امارت د پیښه غندلې او له پاکستانه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. اسلامي امارت په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 5 میاشتو زندان وروسته له بنده آزاد کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یوه خبرپاڼه کې د اسلامي امارت د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي. د ترکیه او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول سوي محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پر پریکړو دي له سره غور وکړي. د کرکټ آسیایي شورا د پنجشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د 2023 کال آسیا جام سیالیو مهالویش اعلان کړ. په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ به دا ځل 50 اوره بیا په سپټمبر میاشت کې ترسره کیږي. دا ځل به هم په دې سیالیو کې 6 لوبډلې برخه ولري او په ګروپي بڼه به ترسره سي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا او بنګلادیش سره په بي ګروپ کې ده. او ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبرپاڼه کې کړې ده.